اشغالګرو طبیعت دی په وار وار تکرار شوی بیا به تکراریږي. دا روانه جګړه په افغانستان کې د شوروي اشغالګرو ځواکونو پیل کړه. ناټو ته یې په میراث پرېښود. له هماغه ورځې نه موږ تر نن پورې په ټولو عرصو ابعادو کې له شدید بحران سره مخامخ. اوږده خونړۍ جګړه پیل یې د شوروي ځواکونو په لاس شوه. نن او له 40 کلونو خونړۍ جګړې وروسته هم هره ورځ شاوخوا 300 افغانان وژل کېږي. د دې مبارکې روژې په میاشت کې هره ورځ 300 افغانان وژل شوي. دا مبالغه نه ده، دا زما وینا هم نه ده، دا د دولت د مسؤلینو خپل اعتراف ده. پوهېږئ 300 یعنې په میاشت کې 10,500 افغانان د روژې په میاشت کې وژل شوي. نورو راپورونو ته اعتبار او اعتنا مه کوئ، اعتبار مه ورکوئ، اعتنا مه کوئ. دا د مسؤلینو اعتراف ده د ستاسو په څېر داسې یو لوی غونډې په مخ کې د دې اختر په ورځ یعنې په کال کې 1,20,000 شاوخوا 1,20,000 افغانان په کال کې د دولت د مسؤلینو په اعتراف وژل کېږي. او د څه لپاره؟ لاسته راوړنه څه؟ موږ ته دې وښیي د جګړې ټول لوري، کورني و بهرني، دولت، مخالفین، بهرني هیوادونه، موږ ته دې وایي چې د دې جګړې حاصل څه ده؟ تاسو کوم هدف ترلاسه کړی؟ کوم انساني هدف؟ امریکا دې موږ ته وایي چې له دې اوږدې جګړې کوم هدف ترلاسه کړي؟ خپل یو هدف دې وښیي چې هغه یې ترلاسه کړی. ونه توانېدو یو ځواکمن حکومت جوړ کړي، پوځا مسلط حکومت. ونه توانېدو چې مرکزي اسیا په زیرمو باندې مسلط شي. ونه توانېدو چې له افغانستانه د یو اډې په توګه استفاده وکړي په دې ټولې سیمې د تسلط لپاره. ونه توانېدو د مخدره موادو مخه ونیسي. ونه توانېدو مخالفین وځپي. ونه توانېدو چې جنګ مهار کړي، امنیت تامین کړي، پوځا یو مسلط حکومت رامنځته کړي. 19 کاله مسلسل جنګ، میلیاردونو مصارف، زر میلیارد مصارف کم له کمه په دې جنګ شوي، یوازې د امریکا. ولې خپل هیڅ هدف ته په دې جنګ کې نه دی رسېدلی. هغسې د جنګ په دوام ټینګار کوي. موږ ته دې ووایي څومره نور انتظار وکړو چې تاسو خپل اهدافو ته ورسېږئ. څه اطمینان لري؟ ځان څنګه مطمئن کولی شئ؟ ملت ته څنګه اطمینان ورکولی شئ چې له دې جنګ نه به زموږ د ملت په ګټه څه ترلاسه کړی شي، د ځان په ګټه به څه ترلاسه کړی شي. بېثباتي، ناامني دې حد ته رسېدلي چې دولت لږ تر لږه په نیمایي افغانستان خپله سلطه له لاس ورکړي. په پلازمینې کې هم د خلکو سر و مال و عزت خوندي نه دی. د ارګ په شا کې هم ترورونه کېږي، علما ترور کېږي، جماعتونو کې چاودنې کېږي. د جمهور رئیس د غونډې په جریان کې چې په ارګ کې درلوده د اختر په لمانځه کې راکټ پرېوځي، غونډه مختل کېږي. په دغو تیرو 50 ورځو کې، شاوخوا 50 ورځو کې په جلال آباد کې 14 نومیالي خطیبان او علما ترور شوي. یعنې په هرو 4-5 ورځو کې یو خطیب ترور شوی. چا ترور کړی؟ قاتل معلوم نه دی، څوک مسؤلیت نه قبلوي.
څوک نیول شوی نه دي. په دروغو هم څوک نه دی نیول شوی چې وایي دا دی د دې قاتل مو ونیول، او په د تعذیب په دوران کې دغه اعتراف هم ترلاسه کړي. قاتل نامعلوم دی او ویل کېږي په کوم هېواد کې چې د یو مقتول وژونکی یو قاتل معلوم نشي، په حقیقت کې قاتل دولت دی، او دا یو حقیقت دی. نه یوازې د مسؤلیت له کبله دولت د قاتل دی، بلکې حقیقت کې دولت د قاتل دی. کمزوری حکومت چې وضعیت ته مهارولو عاجز. نن موږ په افغانستان کې داسې د تصمیم مقتدره مرجع نه لرو چې د ملت استازیتوب وکړي. داسې مرجع چې ملت تمثیل کړي او د پریکړو تر شا ټول ملت ولاړ وي. موږ داسې مرجع نه لرو. پارلمان داسې مرجع نه ده، کابینه نه ده، ارګ نه دی، دولت په مجموع کې نه دی. د پارلمان وضعیت تاسو ګورئ، خپل رئیس نشي ټاکلی. دا به د ملت په ارتباط څنګه تصمیم ونیول شي؟ دا به څنګه د ملت په استازیتوب په مهمو ملي مسایلو کې وروستۍ پرېکړه وکړي؟ دلته د سیاسي ګوندونو د تضعیف لپاره وسیع پراخې هڅې روانې دي. دولت هم بهرني ځواکونه نه غواړي چې حزبونه په پښو ودرېږي، ملت شمول حزبونه راوړاندې شي او هغه په ملي مسایلو کې فعال حضور ولري. د عذاب و تضعیف، تجزیه، بدنامولو هڅې او افراد ترې اخیستل، په قضایاو کې دغه د فعال حضور مخنیوی، د سیاسي عذاب او فکري عذاب په ځای قومي جوړښتونه رامنځته کول، او هدف هم دا چې زموږ د ملي وحدت تجزیه کړي، قومونه یو بل په خلاف وجنګي. دا سیاسي عذاب دی چې تر چتر لاندې قومونه راټولېږي او یو ملت جوړوي. هلته چې سیاسي عذاب نه وي، قومونه ویشل شوي، هغه هېوادونه له ملي وحدت نه محروم. دلته عمدن و قصدن د سیاسي موخو لپاره دا هڅې روانې دي چې سیاسي عذاب تضعیف کړي، په قضایو کې د حضور مخه ونیسي، تجزیه یې کړي، بدنامي کړي او افراد ترې واخلي. ولې موږ په دې 900 کلونو کې د دیموکراسي د دې سترو مدعیانو په حضور کې نه یوازې د ځواکمنو سیاسي احزابو خاوندان نه شول، بلکې هغه مخکني شته احزاب هم له نشت سره برابر سره او په ټولو سترو قضایاو کې د هغوی د حضور سره مخالفت شو. واقعیت دا دی چې موږ ملت شمول ګوندونو ته ضرورت لرو که غواړو ستاسو دا دیموکراسي افغانستان کې پلی شي او موږ د ملت د اکثریت خوښ حکومت ولرو، د ملت ممثل پارلمان ولرو. سیاسي ګوندونو ته ضرورت دی، فعالو سیاسي ګوندونو ته، ملت شمول سیاسي ګوندونو ته ضرورت لرو. د افغانستان په چارو کې پراخې بهرنۍ لاسوهنې په دې تیرو 4 لسیزو کې د بهرنیو ځواکونو فعال حضور، پراخ حضور، د جنگ پر دوام پانګونې، د بهرنیو رقیبو ځواکونو له لوري افغانستان ته د سیاسي، اقتصادي او نظامي رقابتونو انتقال او د استخباراتي شبکو نیابتي جنگ. دا زموږ د هېواد یو مختصر انځور دی د وضعیت او د حالت. دا جنگ شوروي ځواکونو پیل کړ، ناټو ته یې په میراث پرېښود.
شوروي له وتلو نه وروسته هم تر نن پورې په قضایاو کې هغه فعال یا څرګند یا غیر څرګند حضور لري. د ناټو ابتدایي شپو ورځو کې روسیې د هغوی کلکه ملګرتیا کړې، هم سیاسي ملګرتیا، هم استخباراتي ملګرتیا، هم نظامي. د ناټو ټول ځواکونه د روسیې له لارې نه اکمالېدل او مسکو خپلو پلوي ګوندونو ته هم دنده وسپارله چې د ناټو د ځمکنیو ځواکونو او جنګیالیو په توګه عمل وکړي. همداسې وشول. هماغه چې پرون د شوروي ځواکونو په چوپړو خدمت کول، د ناټو له راتلو وروسته د ناټو په خدمت کې هماغسې د ملت په خلاف او د پردیو تر قماندې لاندې جنګېدل. بهرنیو ځواکونو د خپلې خوښې نظام او حکومت او چارواکي په افغانانو مسلط کړي. نن افغانان له خپلواکي، ازادي، ملي حاکمیت او په خپله خوښه د خپل برخلیک ټاکلو، د خپلې خوښې نظام او حکومت جوړول، د خپلې خوښې معتمد رهبرانو مشران غوره کول له دې نه کاملا محروم دي. د تیرو کلونو خونړیو او ترخو تجربو دا وښودله چې کله کابل په یو ځواک پورې تړلی وي، نظامي حکومت جنګ حتمي دی. د شوروي پورې مربوط پیالی حکومت د نړۍ هېڅ هېواد ونه منلو، د دې منطقي هېڅ هېواد هغه قبول نه کړ. د شوروي ځواکونو تر وتلو پورې هر کال 126 هېوادونو د ملل متحد په عمومي اسامبلې کې د شوروي د حضور په خلاف رایه ورکوله او د هغوی حضور یې غندلو او له هغوی نه غوښتل چې خپل پوځونه له افغانستانه وباسي. او پایله هم تاسو ولیدله، طولاني جنګ او په پای کې هم د شوروي ماته او د هغه نظام نسکورېدا. د تیرو 1900 کلونو تجربه کټ مټ هماغسې ده لکه د شوروي ځواکونو حضور په افغانستان کې. شوروي لا ډېر امکانات درلودل، له موږ سره هم پولې ول. ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د هغوی تر اشغال لاندې د هغوی اقمار له موږ سره هم سرحده ول. د هوا له لارې ضرورت نه درلود چې خپل انتقالات وکړي، له ځمکې نه راتلل. لومړی ځل یې خپل ځواکونه له ټانکونو او توپونو سره یو ځای د ځمکې له لارې داخل شول، له څو لارو. د تورغونډي له لارې هم داخل شول، د حیرتانو له لارې هم او د شیرخان بندر له لارې هم. راغله کابل ته چا یې مخه مونه نیوله. اکمالات هم آسان. دلته هم هغوی یو منظم ګوند درلودو، که څه هم وړوکی و، اما څه داسې وفادار غړي درلودل چې د هغوی په خدمت کول. د افغان پوځ افسران ډیری په ماسکو کې روزل شوي وو، اتحاد شوروي په اقمارو کې روزل شوي. له همدغه نه په استفادې سره هغوی وتوانېدل 3 کودتاګانې یو په بل پسې وکړي. 16 سرطان کودتا د سردار داود تر مشرۍ لاندې، بیا د ترکي کودتا په وم د 1950 کې، او بیا 3مه کودتا چې د اتمې ثور په نامه مشهور ده. دا هماغه افسرانو کړي چې لومړۍ کودتا یې وکړه، دومه یې وکړه او 3مه یې وکړه. دا هماغه افسران دي چې په شوروي اتحاد کې روزل شوي. حقیقت دا دی چې تر څو نړیوال دا حقیقت ونه مني چې افغانستان یو خپلواک او آزاد هیواد دی او نظام یې په هیڅ ځواک پورې تړلی نه دی، د افغانستان د بېطرفي درناوی ونه کړي، د افغانانو د ملي حاکمیت احترام او درناوی ونه کړي، دا جګړه پای ته نشي رسېدلی او مسلسل به دوام کوي. دلته ځینو خپلې ګټې د جنګ له دوام سره غوټه کړي، امتیازات یې ترلاسه کړي. که جګړه پای ته ورسیږي
نو ځینې اقتدار له لاسه ورکوي او ځینې نور هم مالي او مادي امتیازات. دلته دولت او په دولت کې شامل ګوندونه او له دولت بهر سیاسي احزاب او ټولنې نه د سولې په اړه واحد دریځ لري، نه واحده تګلاره، نه د تصمیم واحده ټولو لورو ته د منلو وړ مقتدره مرجع. او ځینې هڅه کوي چې د سولې بهیر یوازې د دوی په انحصار کې وروستۍ فیصله دوی وکړي، آخري خبره دوی وکولی شي. دوی دې ته چمتو نه دي چې یوه ځواکمنه ټولو لورو ته د منلو وړ د تصمیم مقتدره مرجع جوړ شي. داسې مرجع چې هیڅ څوک د ویتو حق ونه لري، سوله د چا په انحصار کې نه وي، چا په یرغمل نه یې نیولې. دې ته ځینې کړۍ چمتو نه دي. زموږ یو لویه ستونزه همدا ده. سوله او انتخابات له یو بل سره تړلي دي. ځینې دا وایي چې سوله اولویت لري که انتخابات، دواړه هممهاله. دا سره بېلولی نه شو، دواړو برخلیک سره تړلی دی. سوله له انتخاباتو پرته نشي راتللی، واقعي انتخابات له سولې نه پرته نشي کېدلی. تر څو چې ټولو لورو، ټولو سیاسي ګوندونو، سیاسي رقیبانو په خپلو منځونو کې په دې تعهد نه یې کړی، په یو ملي میثاق لاسلیک نه یې کړی، د خدای په وړاندې د ولس په وړاندې تعهد نه یې کړی چې اقتدار ته د رسېدو فقط یو مشروع لار پیژني او بس، او هغه د ملت رایې ته رجوع، شفاف او عادلانه انتخابات، او په چا باندې هم چې د ملت اکثریت باور وکړي او رای ورکړي د هغه حکومت منل. تر څو چې دا حقیقت ټول لوري داخلي او بهرني قبول نه کړي، افغانستان کې سوله نشي راتلی او دا جګړه پای ته نشي رسولی. سوله په شفاف او عادلانه انتخاباتو پورې تړلې موضوع ده. متاسفانه چې موږ د انتخاباتو په ارتباط هم د خپل اختیار خاوندان نه یو. د انتخاباتو وخت هم بهرني ټاکي، څرنګوالی هم بهرني ټاکي، او د هغوی تر مدیریت او وسایت لاندې ترسره کیږي، هماغسې ترسره کیږي چې دوی غواړي. مخکني انتخابات هم داسې وو، جمهوري ریاست او د پارلماني انتخابات، او راتلونکي جمهوري ریاست انتخابات هم داسې مهندسي شوي. تاسو به حتما په یاد لرئ چې ټولو سیاسي ګوندونو خپلو منځونو کې توافق وکړ. لومړی ځل دی چې په دغسې یو مهمې ملي مسلې د سیاسي ګوندونو اجماع رامنځته شو. د انتخاباتو له کمیسیون سره مسله یاده شوه، له دولت سره کمیسیون هم توافق وکړ او دولت هم. په څلورو خبرو توافق شوی. د انتخاباتو کمیسیون موده ځنډولې وه، د انتخاباتو وخت یې ځنډولی و چې اصولاً د قانون له مخې باید تر اول د جوزا مخکې ترسره شوی. په اول د جوزا کې باید د وحدت ملي حکومت اقتدار منتخب حکومت ته سپارلی ولی یو په بل څه د انتخاباتو ځنډول. په پای کې شپږم د میزان اعلان شو. سیاسي ګوندونو دا نیټه د دې لپاره له دوی سره ومنله چې دا څلور انتخابات به ترسره کیږي. یو، سیستم کې بدلون راځي، مخکنی منحط پریوتی زوړ سیستم به بدلیږي او په ځای به پی آر یا ام ډي آر سیستم منل کیږي. په ام ډي آر باندې توافق وشو. له بایومتریک معتبرو معیاري وسایلو تجهیزاتو به استفاده کیږي، هم نوم ثبتونې په ارتباط، هم د رایې اچونې په ارتباط. د سیاسي ګوندونو نظارت به منل کیږي، فعال نظارت، مطمئن او ډاډه نظارت. جمهور رئیس له دې سره توافق وکړ. مخکني قانون کې تغییر راغی، فوق العاده فرمان صادر شو، د رسنیو له لارې ابلاغ شو. ټول منتظر وو چې د انتخابات په همدغه شکل ترسره کیږي. نو نن له دې وروسته ستونزه حل شوې. ولې تاسو ولیدل چې څو ورځې وروسته د ملل متحد د دفتر یو مسؤول راځي او د انتخاباتو کمیسیون ته وایي چې
څلور انتخابات هم مهاله ترسره کول انتحار دی، ځان وژنه دی. سیستم کې تبدیلی محال دی. بایومتریک وسایلو نه استفادې توان افغانان نه لري. یعنی دا چې افغانان د نوکیا د مخکنی نسل د موبایلونو نه د استفادې او طریقه نه د اساني وسیلې د استفادې توان او ظرفیت هم نه لري. دا وسایل دومره هم لکه چې تبلیغ کېږي پیچلې نه دي، ډېر ساده او بسیط. یو بېسواده کس یې په 5 دقیقو کې زده کولی شي د لارښود په مرسته، او باسواد خو یې له لارښود پرته هم زده کولی شي. ولې هغوی وویل له تحقیره ډکې لهجې چې افغانان په دې باندې نه پوهېږي، دا پیچلي وسایل دي، بایومتریک وسایلو نه باید استفاده ونه شي. او دا څلور انتخابات هم باید مهاله دایر نه شي. د ولسوالیو شوراګانو انتخابات او د ولایتي شوراګانو انتخابات باید وځنډېږي. او د دې تر شا چې دوی کوم موخې لري دا هم څرګند دي. هغوی نه غواړي چې د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره شي. دا 19 کال یې د همدې لپاره ځنډولي، هر ځل یې د همدې لپاره ځنډولي چې هغوی له دې ویرېږي چې په دې سره به د لوی قانوني جرګې لپاره لاره واره شي، او له لوی جرګې نه هغوی ویره لري. فکر کوي د افغان ولس په استازیتوب یو مقتدره مرجع رامنځته کېږي، د تصمیم تر ټولو عالي او مقتدره مرجع. بیا خو به هغه د بهرنیو ځواکونو په ارتباط هم وروستۍ پرېکړه کولی شي. بیا خو به هغه د مخکني امنیتي تړون په ارتباط هم اخر پرېکړه کولی شي. د نظام په ارتباط، د ټولو سترو ملي مسایلو په ارتباط به هغه افغانان د یو مقتدر مرجع درلودو خاوند شي. د همدې لپاره هغوی نه غواړي چې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره شي، همداراز نه غواړي چې د ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره شي. دوی نه غواړي چې سیاسي احزاب فعال حضور ولري. پی آر سیستم کې احزاب ملت شمول احزاب رامنځته کېږي. همداراز د ام ډي آر سیستم کې په نسبي توګه د ولایتونو په کچه سیاسي احزاب مطرح کېږي. دوی له دې سره مخالف. دوی ځواکمن سیاسي احزاب نه مني، دوی ملت شمول احزاب نه خوښوي، دوی یو باعزته مشر نه خوښوي چې د خپلواکۍ احساس کوي، عزت النفس احساس کوي. غلامان خوښوي، بې ارادي بې اختیاره غلامان چې هر څه له بره ورته امر وشي لاس پسې نږدي و سر ټیټوي. دوی ضعیف احزاب، ویشلي احزاب، کمزوری حکومت او دا چې یو ملت دی د تصمیم مقتدره مرجع ولري، دا حالت خوښوي. او ومولیدو چې له دې نه وروسته سفارتونه سفیران یې راوړاندې شول او د رسنیو له لارې فرمان صادر کړ. همدا د ملل متحد د مامور په خوله د دوی مخکنۍ فیصله چې بلاک شوې دا یې تایید کړه. او دا مو ولیدو چې د انتخاباتو کمیسیون له دې نه پرته بله چاره نه درلودله چې ورسره سر وخوځوي او تایید یې کړي. مګر دا افغانانو ته یو ستر اهانت او سپکاوی نه دی، مګر دا سیاسي ګوندونو ته تحقیر نه دی، مګر دا د ښاغلي جمهور رئیس ته سپکاوی نه دی. دغه په فرمان صادر شوی یو قانون، تصویب شوی قانون فوق العاده توګه هغه تر پښو لاندې کېږي، یو سفیر یې تر پښو لاندې کړي، د ملل متحد دفتر یو مامور یې تر پښو لاندې کړي. په داسې حال کې چې دا مامور مکلف دی د افغانستان په قضایاو کې کاملا بېطرف وي، نه بهرنیو پورې تړلی، نه د هغوی نطاق ویاند وي، بلکې د افغانانو تصمیم ته او پرېکړې ته درناوی او احترام ولري. حزب اسلامي ټولو لورو ته ویلي د څو مهمو ملي مسایلو په ارتباط، سوله، انتخابات، له لومړۍ جوزا وروسته د وحدت ملي حکومت د مشروعیت د ختمېدو ستونزه او دې ته ورته نورو سترو ملي مسایلو باندې باید ګډ تصمیم ونیول شي. د ګډ تصمیم یو مرجع رامنځته شي، ټولو لورو ته د منلو وړ. هلته باید په اتفاق سره پرېکړې وشي، په اکثریت او اقلیت سره هم نه، باید اجماع رامنځته شي.
یو اړخیز تصمیم ستونزې زېږوي، په جګړو منشطو باندې منتج کیږي. په دغسې ملي مسایلو کې هیڅوک دا حق نه لري چې قضیه په خپل انحصار کې ولري او د ویتو حق ځان ته ورکړي. متاسفانه نن وضعیت داسې ده چې هر څوک د یو دفتر په راز کې واقع شو فکر کوي چې بس مطلق العنان واکمن دی، څه چې زه غواړي هغه کولی شي. والي داسې فکر کوي چې ولایت د ده مستعمره ده، د ده د اقتدار مستقله جزیره. وزیر وزارت ته په همدغه سترګو ګوري او همداسې نور هر څوک چې د کومې ادارې په سر کې راغلی، دا ځکه چې دلته قانون نشته، دلته حدود نه دي ټاکل شوي، د هر چا صلاحیت مشخص دلته نه دی، دلته نظام نشته. د همدې لپاره ګورو چې څوک هم د کومې ادارې په سر کې راغلی له ځانه یو مطلق العنان واکمن جوړ کړی، څه چې زړه غوښتي هماغه یې کړي. باید سوله او دغه نور مهم ملي مسایل د محدودو کړیو له انحصار ووځي. په دې ارتباط باید د ټولو لورو ګډ تصمیم ته اعتنا وشي او همداسې مرجع رامنځته شي چې ټول لوري تمثیل کړي او وروستۍ پرېکړه هغوی وکولی شي. که دولت زموږ له دې وړاندیز سره توافق ونه کړ، مجبور یو چې له ګوندونو سره به په ګډه یو تصمیم نیسو. له دوی سره به دغسې لارې چارې لټوو چې دا بحران پای ته ورسېږي. ټول لوري دې ته اړ کړو چې واقعیتونو ته تسلیم شي او د جنګ په دوام باندې ټینګار ونه کړي. که داسې ونه شول، نو هغه افغانان چې د مثبت تغییر غوښتونکي دي او د شفافو انتخاباتو له لارې دې تغییر ته یې څوک نه پرېږدي، مجبوران به نورې لارې لټوي او بل مناسب بدیل به غوره کوي. د حزب اسلامي پرېکړه همدا ده چې بې تفاوته نه پاتې کېږو، سکوت نه کوو، خپل دیني او ایماني مسؤلیت ادا کوو، دا هېواد خپل کور ګڼو، دغه د ازادۍ لپاره مو قرباني ورکړې، په کلونو کلونو په سنګر کې پاتې شوي یو، په هر سنګر کې مو په لسګونو همسنګر شهیدان شوي، تل د ملت په خوا کې پاتې شوي یو. په سختو ورځو کې مو ملت یوازې نه دی پرېښی. دا هېواد که په چا پورې مربوط دی او څوک یې واقعي وارث دی، نو هغه مجاهدین دي. دا د مجاهدینو ټاټوبی دی، دا د مجاهدینو سنګر دی، دا د مجاهدینو کور دی، برخلیک به یې مجاهدین ټاکي. له ځوانانو نه مې انتظار دا دی چې په قضایاو کې فعال حضور درلودو ته ملا وتړي. زه باور لرم چې که ځوانان دا تصمیم ونیسي، نو هغه مخکنۍ تجربه یو ځل بیا تکرارېدی شي چې د محدود شمېر ځوانانو په لاس یو فکري تحریک پیل شو، یو ستر انقلاب بدل شو او په وړاندې د نړۍ تر ټولو بدمست او مغرور ځواک په ګونډو شو. دغه تجربه به یو ځل بیا تکرارېږي. له ځوانانو مې انتظار همدا دی چې د خپلو سرلوړو پلرونو په څېر یو ځل بیا ملا وتړي، د یو بلې اوږدې مبارزې لپاره چمتو شي، په الله تعالی توکل وکړي او د دې حالت د بدلولو لپاره چمتو شي. هیله من یم چې الله تعالی زموږ په مظلوم ولس خپل لطف او عنایت شامل کړي او له دې دردناک حالت یې وژغوري. موږ په نږدې راتلونکي کې د یو سوکاله له جنګه فارغ افغانستان شاهد وو او همدغسې له جنګه فارغ افغانستان راتلونکي نسل ته په میراث پرېږدو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.